قرآن ډیر لولای الله بم دعاګانې شي قبلې. د دې حدیث نه دا مسله مزده کته او زدا ویم چې الله دې زموږ دعاګانې ډیرې قبول کړي. قرآن ډیر لولا، قرآن سره سم یارانه دوستانه جوړه کړه، په خوند دی لولا، په نفلو کې لولا، او د شپې په تهجد کې لولا. خاص کر الله سبحانه وتعالى به دعاګانې قبلې. ځکه دې حدیث کې اشاره ده ورته سل تعطى. اے عبد الله سوالونه کوه تعالی به درکول کېږي چې څه غواړې د الله. الله رب العالمين بدي دعاګانې قبلې. وي ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه فرمای بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم روانه، موږ مسر روانه، موږ دوانه صحابه. او وی فرمایل په دې روانه کې من سره ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأ من ابن ام عبد. څوک چې په دې خبره خوشاليږي چې قرآن کریم په خیسته طریقه باندې ولولي، په تازګۍ سره ولولي، په خیسته انداز باندې، نو هغه دې داسې قرائت وکړي لکه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. ځکه دته ابن ام عبد ویل کېږي، د دې د ابن ام عبد په شان قرائت دي، دغه شان دي ښکلې لولي. او دې کې اشاره دې ته شوه چې قرآن کریم به زر وي، ځان به خلاصې او کنه په خوند به لولي.